بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ او تاسې په هیډر چیکسم باندې خبرې کوو. تیر درس کې مونږ او تاسې دا وویلې او په دې پوه شولو چې کله یو پاکیټ یا یو فریم د یو ځای نه بل ځای ته ځي کومې پروسې ورباندې طی کیږي. نو دلته په دې هیډرونو کې مونږ او تاسې په یو شي باندې خبره وکړه، په هیډر چیکسم. هیډر چیکسم ډیر یو له مهمو برخو نه ده چې په دې باندې ځان پوهول ضروري دي چې باید پوه شو. نو هیډر چیکسم په اړه باندې که موږ راځو ووایو چې what is a header checksum. A header checksum is a value used in network protocols like IP version 4 to verify the integrity of the header data in the packet. هیډر چیکسم چې دا یو ویلیو ده، یو قیمت ده په آی پی پروتوکولونو کې، یعنی لیئر 3 هیډر کې چې دا هیډر چیکسم وي. اوس دا څه کوي؟ دا معلوموي چې دغه هیډر ثابته پاتې شوی یا څه تغییرات پکې راغلي دي او که نه دي راغلي. No, it's like a fingerprint that help detect if the header was damaged during transmission. دا معلومات کیږي چې دا هیډر خرابه شوی ده، چینج شوی ده، څه بل مشکل پکې راغلی که نه ده راغلی. اوس ګوره تیر درس کې موږ تاسو ته دا یادوري کړې وه. اوس نه غواړو چې په دې هیډر باندې ډېر وغږیږو، هیډر چیکسم سره تشریح کوو. کله چې راځو دلته دوه کمپیوټرونه دي. دا موږ سره ده یو کمپیوټر او دې نه وروسته راخلو دا هم موږ سره راځو یو بل کمپیوټر. دوه کمپیوټرونه موږ سره لګېدلي دي په دې ځای کې. اوس دا موږ ویلي چې کله یو کمپیوټر له یو ځای نه بل ځای ته پاکټ لیږي، چې څه پروسې پې طی کېږي. په تېره ویډیو کې موږ تاسو ته مفصل غږېدلي وو په ټي سی پي آی پي ماډل کې، که نه. اوس د یو پاکټ راواخیسته، دلته یې ولېږه. نو دی په لیئر 3 هیډر کې دوی دلته یو ویلیو هم ورسره اډ کوي. یو ویلیو یو قیمت یې زه تاسو ته دا معلوموم. اوس درته ښیم، تشریح کوم یې وبښئ چې دا څه شی دی. په دې پاکټ کې یو څه لګېږي، یو ویلیو په لیئر 3 هیډر کې. د دې پاکټ په لیئر 3 هیډر کې یو ویلیو وي او هغه ویلیو ته وایي هیډر چیکسم. مثال وایم دا رقم ته، داسې نه ده چې په دې شکل ده. اوس یې ساختار هم درته ښیم. اوس دغسې یو ویلیو ده. دا هیډر چې ځي دلته راځي. اوس کیدای شي دغه هیډر لاره کې خراب شوی وي، خراب شوی وي، یا بل څه ستونزه پکې راغلې وي. نو د همدغه نیکسټ ډیوایس چې ده دا به یې څنګه دا پیژني چې دا ثابته ده او نه ده ثابته. نو دغه پاکټ هیډر چې ده د همدغه چیکسم ویلیو په واسطه باندې د دې انټیګریټي ویریفیکیشن کیږي او دا معلومات کیږي چې دا صحیح ده او لکه څنګه چې له سورس نه راغلی ده همغه شی ده او که څه تغییرات پکې راغلي دي. نو د هیډر چیکسم د ویلیو په اساس باندې دوی ته څه کیږي؟ دا معلومات کیږي. اوس where is it used؟ دا تاسو ته ما ویلي ول چې هیډر چیکسم چیرته found in the IP version 4 header at layer 3 network layer. network layer چې کله خپل هیډر اډ کوي نو په layer 3 هیډر کې یو ویلیو چې وي هغه هیډر چیکسم وي. نو هیډر چیکسم چې ده په IP version 6 کې نشته، یوازې په IP version 4 layer کې ده. not used in IP version 6. IPv6 removed it for performance reason. IP version 6 network performance تیز او ښه وشي نو د دې وجې نه هغلته یې څه کړې ده؟ دا ریموف کړې ده. اوس راځو what does it do؟ header checksum څه کوي؟ the sender source device calculates a checksum based on the IP header values inputs it in the packet. موږ درته ویلې کله چې یو کمپیوټر راځي پاکټ لیږي، څه کوي؟ کوم سورس کمپیوټر چې یو پاکټ لیږي دی د آی پی د خپل آی پی په اساس باندې هغه کلکولیشن کوي او یو ویلیو یو قیمت جوړوي. دغه قیمت چې ده دې پاکټ اډ کوي چې همدغه قیمت ته هیډر چیکسم ویل کیږي. دا چیزی باید تر ډیسټینیشنه پورې چیزی دا هیډر چیکسم باید ثابته پاتې شي. که چیرې هیډر چیکسم کې څه تغییر راغی نو په دې معنی چې دا پاکټ وړاندې ډراپ کیږي، اجازه نه ورکوي. اوس each router that process the packet، هر راوټر چې ده هغه چې پاکټ څه کوي؟ پروسس کوي، یو ځای نه بل ځای ته لیږي. verify the checksum، اول چیکسم ویریفای کوي، ګوري چې دا صحیح ده او که نه ده صحیح. که چیرې همغه رقم ته وي لکه څنګه چې له سورس نه راغلی ده نو بیا وایي چې صحیح ده. دا یې څه کوي؟ ډیکریز ټي ټي ایل بای 1. ټي ټي ایل نه یو کموي. تیره ویډیو کې تاسو ته ما ویلي دي چې ټي ټي ایل څه شي ته وایي. نو ټي ټي ایل خو طبیعي خبره چې یو راوټر نه بل راوټر ته ځي نو ټي ټي ایل ویلیو چې ده هغه یو ډیکریز کیږي.
نو ریکلکولیټ د چیک سم. نو دلته چې ټي ټي ایل ویلیو کې تغیر راغی، هیډر کې خو تغیر راځي، نو دای بیرته دغه ریکلکولیټ د چیک سم ویلیو بیکاز د ټي ټي ایل هاز چینج. نو دلته چې ټي ټي ایل چینج شو، راتلونکی راوټر څه کوي، دغه بیرته دوباره کلکولیشن د سره نه کوي. اوس دا پاکټ ما درته ویل دی یو ویلیو اساین کړه، راغله دی راوټر ته، دا راوټر څه کوي، نو دلته چې راورسېد دی دته ورکوي، دی دته دی راوټر ته راغلو. نو کله چې دی راوټر ته راغی، دلته ټي ټي ایل ویلیو ډیکریس کیږي کنه کمیږي. نو دا چې ډیکریس والا دی دا ویلیو بیرته د سره نه څه کوي، جنریټ کوي ښه. او د ریسیور چیکس د چیک سم اگین، ریسیور د چې بیا هغه چیک سم ګوري چې کوي. اف د چیک سم ډزنټ میچ د پاکټ از ډراپډ، ګوري که چیرې چیک سم ویلیو چې ده دا یو بل سره سر نه خوري، تغییر شوی وي، نو هغه پاکټ ډراپ کیږي. اټس کنسیډرډ کرپټډ، او دی وایي چې نه دا یو کرپټ پاکټ ده، دا اجازه نه ورکوي چې مخ ته لاړ شي ځکه چې چیک سم تغییر شوی ده. اوس دا چیک سم سره کوم ته کلکولیټ کیږي ښه. Have it use a method called a ones complement sum. Break the IP header into 16-bit chunks. دغلته دا اوس دا ویلیو سو ویلیو یې څه رقم ته یې کنه، دا درته وایم دا ویلیو څنګه کلکولیټ کوي کمپیوټر. دې ضرورت نشته ده، خو هغه پوهېدلو د خاطر چې ضرورت دی چې دا ویلیو کېدای شي تاسې وګورئ د دې هدف څه وي. نو د ده چې یو آی پی ورژن 4 ادرس وي، کله چې کوم کمپیوټر مثلا پاکټ لیږي لکه 192.168.1.15 دا یو کمپیوټر ده، نو او دا څه شی ده، د دې آی پی ادرس ده. نو دوی دغه آی پی ادرس په 14 بیټونو برخو باندې ویسي، 14 بیټ باندې. break the IP header into 16 bit. نو دا په 14 بیټونو باندې څه کوي، دا تقسیمي. add them together، بیا دغه 14 بیټونه چې دي دا دواړه ټول خپل منځ کې څه کوي، جمع کوي ښه، دا جمع کیږي. او rub around any overflow، نو دا چې کله جمع کړل، ګوري که چیرې دغه دوی مجموعه له 14 بیټو نه زیاته وله، نو په 14 بیټو کې خو هغه نه ځایږي، چیک سم زیات شي لاغه نه، نو او دا چیک سم ویلیو چې د 14 بیټې، نو دا رد کوي، هغه اضافي چې ده هغه ته نه ختموي. او بیا دا بیرته دغه د چیک سم ویلیو بیټونه چې دي دا سرچپه خواته اړوي. کله چې سرچپه خواته واړو، نو په اخر کې چې کوم ویلیو یا قیمت پاتې کیږي هغه څه ده، هغه هیډر چیک سم ده. دا کار ګوره بیا هم تاسو ته وایم چې دا مونږ او تاسې نه کوو، دا کار په اتوماتیک شکل سره د ډیټا پروسسینګ وخت کې لیر 3 هیډر کې دا کلکولیټ کیږي، خپل دا کار کیږي ښه. لکه د مثال په ډول اوس ګوره دا آی پی ورژن 4 هیډر چې ده، دا آی پی ورژن 4 هیډر ده، نو هر یو چې د 14 بیټه ده کنه، څلور بیټه اته اته 14 کنه، نو دا 14 بیټو ته دا اوختل شوی ده. نو د دوی چیک سم چې دا سو راغی 3D 8E if even one bit in the header changes. اوس کچيري یو بیت تغییر هم راسي، نو د چیک سم will not match، نو دغه ویلیو چې دا د اخیری د دوی چیک سم ویلیو چې د دې کې تغییر راسي and the packets will discard، نو دا پاکټ بیا مخ ته تللی نشي. نو پروسه باندې خو پوه شوي چې چیک سم څه شی ده. چیک سم یو ویلیو 14 بیټه ویلیو ده، دا د آی پی لیر یا که وایو لیر 3 کې هیډر کې دا ویلیو موجوده وي چې دا پاکټ چې مثلا لکم کمپیوټر نه وته، مثلا یو شی مو ولیکه ارڅه چې دا چیک سم ویلیو یې ولا کنه. اوس په دې ځای کې چې دا ویلیو دا پاکټ چې زی په لیر 3 هیډر کې دا به دلته هم دا شي، دلته تر اخره پورې تغییر نشي. که چیرې د دې چیک سم ویلیو تغییر شو، دا د دې معنا ورکوي چې دغه کرپټ شوی پاکټ ده او دې کې څه ستونزه ده، انټیګریټي له لاسه ورکړې ده. نو دا موږ سره څه شی ده، چیک سم ده. او why it's important، موږ ویلي چې ولې دا مهم ده. help detects corruption in the IP header only. ګوري چې فقط یوازې ډایرکټ IP header ګوري، که IP header کې کرپشن نو پوه شي چې ټول پاکټ چې دا کرپټ ده، not the whole packet کنه. نو د ټول پاکټ معنا نه ګوري، یوازې IP header only کرپشن هلته څه کوي، معلوموي چې دا کرپټ ده. provides a lightweight protection for the delivery path، او یو څه محافظت هم کوي سپک اندازه کنه. ځکه چې موږ تاسې دا ګورو، موږ ویلي چې دا یو څه پروټیکشن انټیګریټي چک د پاره څه کیږي، کارول کیږي. نو هغه مهمه موضوعګانې چې دي هدا چیک سم چې دا آی پی ورژن 4 پاکټ کې موجود وي، آی پی ورژن 6 کې نشته ده. ولې؟ ځکه چې پرفارمنس د دې تیز شي او ښه مخ ته لاړ شي، نو هلته دا چیک سم ویلیو ته نه لر کړې ده. او یوازې ما درته ویلي چې دا آی پی هیډر کې موجود دی، آی پی ورژن 6 کې چې دا هغه بیخي نشته ده. ډیټا انټیګریټي رول او ډیټا انټیګریټي مینیمل، کم از کم انټیګریټي رول هم لري، درلودلی شي. نو دا موږ سره چې هیډر چیک سم څه ته ویل کیږي او څه ده. او که د نیټورک په اړه باندې لا زیات تفصیلي معلومات کتل غواړئ، ګورئ دې موضوع ته مو فکر وي چې موږ د صفري څخه شروع کړې ده، کولی شئ تاسې په یوټیوب کې ولیکئ په انګلیسي ژبه عبدالله سروش،
او CCNA by عبدالله. نو مخکې له دې چې تاسو CCNP ته داخلېږئ CCNA لیول زده کړې مو کړي وي، ځکه چې په دې مو بیا سر نه سره خلاصېږي. نو دا و چې هیدر چیکسم څه شی ده. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ په بلې موضوع سره خبرې کوو. او سوال، مشکل، انتقاد که څه وي هغه کولی شئ ما سره ازادانه یا د ما واتساپ نمبر فیسبوک باندې یا کمنټ کې شیر کړئ.